The wise men, هوښیار سړی. People have been coming to the wise men. خلق به د هوښیار سړي خواله راتلل. Complaining them about the same problem every time. او هر وخت به یې ورته د یوې مسلې شکایت کولو. One day he told them a joke. یوه ورځ هغه دوی ته یوه لطیفه وکړه. And everyone laughed. او هر یو وخندل. After a few minutes, یو څو منټه وروسته, he told them the same joke. هغه دوباره دقه یوه لطیفه وکړه. And only a few of them smiled. او دې پیرله یوازې یو څو کسان چې کوم دی نو هغه موسکی شو. When he told the same joke for the third time. او کله چې هغه همدقه یوه لطیفه په دریم ځل وکړه. No one else laughed. نو هیچا هم ونه خندل. The wise man smiled and said. هوښیار سړی موسکی شو او وی ویل You can't laugh at the same joke over and over. تاسو په یوه لطیفه بار بار نشئ خندلی. So why are you always crying about the same problem? نو بیا ولې د یوې مسلې متعلق بار بار فریاد کوئ. Moral of the story. نو سبق د دې سټورۍ یا د دې قصې نه موږ ته څه میلاو شو؟ هغه دا چې worrying won't solve your problems. چې فکر سوچ د یو څیز په اړه فکر سوچ فریاد ستا مسایل نشي حل کولی. It'll just waste your time and energy. دا به یوازې ستا وخت او ستا توانایي ستا انرژي ضایع کړي.